مخکې له دې نه چې زموږ د موسیقي دویمه برخه شروع شي د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د مشرانو د جرګې غړي محترم حاجي صاحب فضل الرحمن شیر څخه هیله کوو چې راشي او د دې غونډې په اړوند تاسو ته خپله لنډه وینا وړاندې کړي. ګرانو او محترمو درندو او مسافرو افغانانو ورونو او ګرانو خویندو هر کله راشئ او په خیر راغللی. زما محترم ورونو د شعر او د خبرو نه زه پوهېږم تاسو ډېر خسته شوي یاستئ، خو زه صرف دغومره د دغه ګوند په نمایندګۍ چې تاسو دغه زحمتونه ایستلي دي او تکلیفونه مې ایستلي دي او د ډېرو لرو ځایونو نه راغلي یاستئ، زه یو جهان مننه کوم. دا ځکه تاسو به ټولو ته دا د خوشحالۍ احساس شوی او زه هم ځکه ډېر خوشحاله یم چې دغه افغانان مسافر وروڼه سره ټول راټولېږو او سره د نږدې نه ګورو. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او زه د پښتون سوسیال دیموکرات د ګوند نه د دغه غونډو چې دغه ورځې د لمانځلو په هکله کړي دي هم یو جان مننه کوم، ځکه چې مونږ او تاسو دغه مذهبي لارې نه کله چې خدای فرض کړله دغه مونځ د جمعې او د اخترو د دغې فلسفه دا وه چې هر وخت یو د بل د ورونو د حال نه خبر شي. نو مونږ او تاسو په دې غونډو کې همیشه یو د بل د حال نه خبرېږو او سره وینو. دا راته هم یو احساس کېږي چې والله دلته خو افغانان شته او دلته مونږ سره کتلی شو. دا هم دغه ځوانانو چې اتڼونه وکړله او دا خوشحالي وکړله دا روحاً سړی خوشحالېږي. نو چون زه ستاسو وخت نه نیسم، خو زما فقط صرف یو پیشنهاد دی د ټولو افغانانو ورونو نه چې تنه په دې نه کېږي چې موږ په کال کې یو کرښه لمانځو یا یو بل کار کې غونډه به راغواړي. ښه به دا وي چې په 3 میاشتو کې په 4 میاشتو کې په 2 میاشتو کې د یو علمي سیمینار په شکل په یو بل شکل باندې دغه ټول افغانان راټولېږو او د دغه وران افغانستان په هکله د خپل نظرونه سره نږدې کړو او د غږ او د اواز له لارې یو نړیوالې ته خبر ورکړو. اوس یې عمله وینئ چې روزمره په افغانستان کې څه روان دي. مخکې یو څه د کمونیست په نوم ټاکېدل، څه د ملا په نوم ټاکېدل، اوس بیا د طالب په نوم ټاکېږي او مرېږي څوک افغانان. نو په دې هکله په دې سختو شرایطو کې ډېره ضروري خبره ده چې باید دغه شان روشن فکران ما ته ډېر احساس راغی چې داسې رقم جنرالان، ډګروالان، پروفیسران، انجینران، استادان په دې غونډه کې اشتراک لري. نو د دغه خلکو نه چې هر څه راټول شي دا بیا د غږ پټ نه پاتې کېږي. نو دا به ښه وي چې 2 میاشتې 3 میاشتو کې په هر شکل چې وي دا غونډه وکړو او سره دغه خپل نظرونه سره نږدې کړو او د خپل درد خو یو په بل سره ښکاره کړو. نو تنه دا موږ په معنا کې ډېره لویه خبره ده. زموږ ته 3 ځایه خوشحالي ده. یو ځای چې دغه کرښه دغه چې په موږ تپل شوې وه دغه لمانځو چې د منځه لاړه د بل خوا نه راټول شوي یاستو خوشحاليګان یو په بل ګورو چې جوړ یاستو دا هم د خوشحالۍ سبب دی. او درېیم نو دغه د افغانستان په هکله چې څه نظر سره ویو او یا د ځان سره وړو کورونو ته د ډېرو پوهه خلکو نه مې یو ښه څه واورېدل او معلوماتي دا هم یو غټه خبره ده. تر څو به موږ داسې د ماشومانو سره څوک په یو ښار کې څوک په بل ښار کې د ماشومانو سره خپل هلې ځلې کوو دوی نه به خبر نه یو. نو په داسې غونډو کې سړی د ټولو احوال نه خبرېږي او ټول معلوماتونه یې لاسته راځي. نو ستاسو وخت زه نه نیسم، زه پوهېږم چې دغه خپل هنري ستاسو ته به ډېر خلک ارزو لري نو هغې به خپله اخرنۍ برخه تاسو ته وښیي او زه ستاسې دغه راتګ نه بیا مننه کوم. هغه مسافرونه او هغه لرې مېلمانه چې راغلي دي هغه په خپل ارتباطاتو که هر ځای کې وي سره تللی شي په خوشحالۍ، که نه وي او هر څوک ځای داسې نه وي نو موږ کمیسیون ته راشي د هغه دپاره موږ ډېر ښه ځای او ډېره قدرداني کوو ځکه چې په بڼو سترګې نه درانېږي. پښتانه همیشه د دې سره عادت دي او بیا به هم دا پښتونواله موږ د اروپا کې پالو. ستاسې توجه نه مننه.